अस्सलामुअलैकुम द न्यूज़ अपना ستاسو کوربا ابوبکر صدیق مهم او منفرد خبر تاسو سره شاملو چې د مردان شنکر سیمه شیخانو کلی کې یو عجیبه راځنامه وشوه چې پکې پری کې اول نه حاجی حسین خان پری کې دویم ته هغه 100 لک روپۍ معاف کړي کمی چې د جرګې مشرانو په پری کې دویم اخی وي په دې اعلان حاجی حسین خان د جرګې مشرانو او پری کې دویم سره سره په پندال کې موجود د زرګاو حلقو زړونه وګټل په دې موقع د سټیج نه هغوی 100 لک روپۍ د جرګې مشرانو ته واپس وسپارلې راځئ چې تفصیلی رپورټ تاسو سره شریک کړو ما ته چې کم څه مقرر شولو زما چې کم نقصان شوی دی اغا د دې ناس محفل د وړاندې ما فی سبیل الله حج استم تا وبخو مال چې سلاس کې راکړی شو هغه با شمس الرحمن جی تا واپس شي یاره چې دی باندې خو موږ بس داسې خاص موږ سره نشته دی خو داسې کم زیات 100 سالو شو د هغې نه مخکې دا مسله تر دې وخته پورې راورسېدله او انشاءالله په خیر سره ختمه شوله کوم څه چې شوي د هغې وضاحت نه پکار دی او نه موږ کوو امام زیده او بس دا د الله د طرفه وه یو موقع وراله بیا یو موقع د خیر راله او په خیر سره ختمه شوله نور داسې انشاءالله موږ سره ډېر ښایسته طرف ته ځي جي انشاءالله داسې مشران چې راپاسي او هغوی داسې کردار کوي کوم چې زموږ په دې کې وشو دا ډېر ښایسته کردار دی الله دې هر سړي له وس او توفیق ورکړي د دې خبرو هم په دې طریقه باندې انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم د دینا غوره او ښه خبره بله نشته چې زمونږ په خپل منځ کې د ورورولي دوباره قایمه شوه زمونږ مخکې هم ورورولي وه او په منځ کې څه معمولي غوندې جړپ راغلی و هغه الله پاک د دې جرګې د مشرانو او د دې علما کرامو د خلقو د دواګانو خاص کر چې امام سید بھائی او حسین خان نجی صاحب د دوی په مدد باندې دا سیس چې کوم دی دا هغه دغه ختم شو هغه فتنه زمونږ ختمه شو او مونږ بیا د رونو په شان یو بل سره چې کوم دی هغه خپل ژوند تیرو د دې فیلینګ چې کوم دی دا د دې اظهار کول دا ډېر ګران کار دی خو لکه زه د هغه خپل دغه میم چې زه لکه ډېر زیات خوشحاله یم او د خوشحالۍ د دې ما سره څه پیمانه نشته دی چې لکه څونه زه د څونه خوشحاله یم دا الله پاک فضل دی چې د پښتنو کلچر کې چې کوم دی دا څیز دی چې دا داسې مشران راپسې او که چېرته دا راپا نسي نو دا معاشره دا کلي دغه علاقات دا د تباهۍ طرف ته روان ځکه چې دشمني چې دا تباهي د دې هېڅ قسم څه فایده نشته یو کس دی ما ته وښیي چې په دشمنۍ کې ما دا فایده کړې ده د هغې د وخت ضیا د پیسو ضیا د صحت ضیا هر قسم نقصان دی کې دی کې فایده هېڅ هم نشته نو که داسې مشران راپانسي هغه معاشره چې دی هغه د تباهۍ طرف ته روان کندهارو کې بدل کړل مال دې ښارونه په کندهارو کې بدل کړل ټیټې دې کړې جګې منارې ټوپک مات دا زمونږ چې کوم دی نو د پلارونو د نیکونو د وختو ګاونډ او ډېر ښه ټایم چې لیدلی و خو شیطاني حرکت یې راشي او پښتون خو دې ته وایي چې هغه جګړه کوي بیا روغه کوي زموږ خو دا یو ذیل دی او نن انشاءالله زمونږ خبره ختمه شوله او ډېر ښه په طریقه باندې ختمه شوله
او موږ ټول په خوشحالي ان شاء الله. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مو خو چې د کاټلنګ روډ د اوسیدونکو د جبري نو د دوانو پرېکانو سره زموږ دوستانه ده. د ډېر وخت نه د لشلو کالو دوستانه هم ده، یو بل سره کاروبارونه یو ځای کړي. خو چونکې دا خبره لږه ډېره زیاته ګمبیر وه، پارټۍ پکې ډېرې وې، نو موږ هم پکې داسې غټ سټپ نشو اخیستلی. خو بیا موږ داسې سوچ وکړو چې خامخا به د دې خبرې یو ال وځي، او دا پارټۍ موږ په دې باندې قایله کړلې چې یاره د روغې نه بغیر بل یو هېڅ قسمه حل نشته دی. بس موږ بیا درې ملګرو یو سره زوم او یو را سره شمشیر رحمان به یو عمران شاه موږ خپل منځ کې یو میټینګ وکړو او خاص د الله د رضا لپاره په یو مقصد باندې راوشو چې یاره په هره طریقه موږ به دا روغه کوو، خاص د الله د رضا لپاره. ځکه چې دا دواړه پارټۍ دي، یو کلی دی، یو علاقه ده. بله غټه خبره پکې دا ده چې د دې پرېکې اول چې کوم دی د حسین خان چې د هغه هم ډېر زیات ځوانان دي، ټول تعلیم یافته دي، څوک BS کوي، څوک 14مو 14مو 10-15 داسې ینګ هلکان دي چې ټول تعلیم یافته دي، د یونیورسټو سټوډنټان دي. دا بل پریم چې کوم دی جستم نو دا ویم چې کوم دی نوکر پیشه خلک هم پکې دي او ټول سټوډنټانو. نو موږ وایو چېرې دا غټې پارټۍ خو چې کوم دی مشران خو سفر شو، خو چې د کشرانو ته دغه ونه رسي چې دوی خپل تعلیم ته توجه وکړي، چې د دې د دښمنۍ یا د ټوپک یا د دې سره د دې واسطه را نه شي. موږ په دغه سوچ باندې دی دا خو چېرې کم سے کم د کشرانو ته دا دغه پاتې نه شي. ټوپک مات شه